بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ وئ. مخکې له مخکې تاسو ټولو ته هرکلی وایم چې زما چینل ته راغلئ. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو هیله کوم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه موضوع په ډیسکټاپ کې په دې خبرې کې وو چې څنګه یو عکس صاف یعنې دغسې جوړ کړو. نو راځو دلته کلیک کوو، برش ټول لاندې میکسر برش ټول باندې کلیک کوو. دلته بیا خانه د دغه ځای ایسته کوو او دلته به هم سپین رنګ انتخاب کړو. نو دوستانو تاسو به دا 100% کې که چېرته 100% نه وه نو بیا مخ سم نه راځي چې هغه صفا شي. نو راځئ دوستانو چې مخ څنګه صفا کړو. اول به دغه درنې ختمې کړو، ورته دلته بیا سپورټ هیلینګ برش ټول. بیا دلته راځو، برش ټول باندې کلیک کوو، برش ټول لاندې میکسر برش ټول باندې کلیک کوو او دلته به درته دغسې صفا کړو. دوستانو دا به دغسې صفا کړو. زه دومره دا ویډیو بندوم څومره چې دا عکس صفا کړم وخت به یې ډېر نه وي نیولی. وګورئ دوستانو دغه ده چې مخ څنګه صفا شو، اول وګورئ او وروسته. او دلته مو چې کوم دا مخ مطلب دغه شانتې بیا به تاسو دلته راشئ، اډجسټمنټس لیولز، دلته بیا دغسې لږ رڼا کوئ یا نه رڼا کوئ. دلته به راشئ، دا ځای کې به برش ټول واخلئ، بیا به برش ټول واخلئ، تور رنګ واخلئ. دلته بیا دغسې لیکل وکړو، دلته شنو ته به تور رنګ ورکړو. بیا به دلته راشو، بیا به لږ کم کړو. مطلب دغسې بیا خپله تاسو ښه ډیزاین کولی شئ. دغسې دا څنګونه ترې کټ کړئ
په دغه اریزر ټول باندې. دوستانو ستاسو تصویر به وګورئ چې اول څنګه او اوس څنګه شو. مخ مې دغسې سپینوي چې هاخوا پرې وکړئ. وګورئ دوستانو که تاسو موږ سره پاتې شئ په راتلونکو ویډیو کې به هم درته اسان ډیزاینونه وښیو، ښکلي ډیزاینونه، مهم ډیزاینونه. که کومه پوښتنه لرئ نو کمنټ کې ووایئ. مننه. او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د خدای په امان.